د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وايي حکومت د پاکستان هغه وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان قادر شاه وايي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د سار رول لري. که څه هم د ملي امنیت د شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي چې په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. یو شمېر شنونکي افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د څلور اړخیزه غونډو بیا پیلېدل ګټور بولي، خو وایي چې پاکستان باید افغانستان سره په خپلو اړیکو کې له رښتینولۍ کار واخلي. افغانان د هر چا نه د صلح او امنیت په قدر او قیمت باندې ډیر ځکه ښه پوهېږي چې تقریبا 40 کاله ژوند خپل په جنگ او جګړو په اوارګۍ او په بېوطنۍ کې تیر کړی دی. زموږ هیله دا ده چې مذاکرات پیل شي او نتیجه ورکړي. پاکستان به دغه مذاکراتو ته په اخلاص باندې راوړاندې شوی وي. هیله مې ده چې دا مذاکرات په اخلاص باندې وي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر نور څېړونکي د دې هیواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي چې په دې اړه تیرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نشو. هر غونډه، هر جلسه وخت کشي ده، دوی وخت اړي او نړیوال ته ښیي چې موږ دغه د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې مصروف یو او موږ خبرې کوو، روغ نیت لرو. حال دا چې د دوی نیت صحیح نه دی. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین څلور اړخیزه همغږې ډلې له دې وړاندې د افغانستان د ستونزو د حل په خاطر 5 غونډې کړي، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شوه چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو.